سلامونه له ملال میډیا څخه وروستیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان د بدن ښکلا ملي لوبډله د جنوبي اسیا بدن ښکلا او فټنس په 14 پړاو سیالیو کې د ګډون په موخه مالدیف ته ورسېده. د افغانستان د بدن ښکلا او فټنس ملي لوبډلې وړمه ورځ د اولمپیک ملي کمیټې او سپورټ عمومي رئیس له الحاج مولوي عبدالودود حقانی سره تر لیدنې وروسته د جنوبي اسیا بدن ښکلا او فټنس د 14 پړاو سیالیو کې د ګډون او لوبېدو په موخه مالدیف ته سفر وکړ. د جنوبي اسیا دغه سیالۍ چې د مالدیف هیواد په مالي ښار کې ترسره کیږي تر 11 نیټې پورې به دوام وکړي. د آی ټي اف فدراسیون د دې ډیسپلین له نړیوال فدراسیون څخه د روزنې 3 سندونه او 10 نړیوال کمربندونه ترلاسه کړل. ای ټي اف فدراسیون د ای ټي اف نړیوال فدراسیون څخه د روزنې 3 سندونه او 10 نړیوال کمربندونه ترلاسه کړل. په هغه ازموینه کې چې په 2022 کال کې د سویس نړیوال تکواندو فدراسیون آی ټي اف لخوا په مجازي ډول ترسره شوه، د افغانستان څخه شپږ د روزونکي شتون درلود. له دې جملې څخه 10 تنو د آی ټي اف تکواندو د لومړۍ درجې څخه د ډان تر شپږمې نیټې پورې د نړۍ کمربند وګټه او 3 نورو د نړیوال فدراسیون څخه د لومړۍ درجې د روزنې سند ترلاسه کړ. د غزنی ولایت د ورزشي ادارې په همغږۍ د جغتو ولسوالۍ د جرمټو کلي په ورزشي میدان کې د جرمټو کلي او سراب کلي د 12 لوبډلو ترمنځ د لوی اختر په مناسبت د فوټبال سیالۍ ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې د شهید قهرمان لوبډلې د اماني ځوانانو له لوبډلې سره سیالي وکړه چې په پایله کې د شهید قهرمانان لوبډلې وکولای شول خپل سیالي لوبډلې ته 3 پر 1 میدانونو په توپیر ماتې ورکړي. د یادول وړ ده چې دا سیالۍ به 6 ورځې دوام وکړي. د کندوز ولایت د ورزش ریاست او فوټبال فدراسیون په همغږۍ د دې ولایت په دشت ارچي ولسوالۍ کې د 4 لوبډلو ترمنځ د اختریز جام فوټبال سیالۍ د استقلال لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې 2 ورځې وړاندې پیل شوې وې، پایلوبې ته د استقلال او وحدت قرلق لوبډلو لار پیدا کړه چې د استقلال لوبډلې 4 پر 2 خپل سیالۍ لوبډلې ته ماته ورکړه او د دې سیالیو اتلولي خپل کړه. په پای کې ګټونکي لوبډلې او غوره لوبغاړو ته کپونه او میډالونه ورکړل شول. د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې د والیبال اختریزې سیالۍ د ذبیح محمدي لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د میدان وردګ ولایت د ورزش امریت او چک ولسوالۍ ورزشي کمیټې له لوري په ادمخیلو کې د 28 لوبډلو ترمنځ د والیبال اختریزې سیالۍ د ذبیح محمدي لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه د محمدي او بمبایي ځوانانو لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې 2 پر 1 میدانونو په توپیر ذبیح محمدي لوبډلې وګټله. د دغه سیالیو موخه د ځوانانو ترمنځ اتحاد، اتفاق او د چک ولسوالۍ په کچه ورزش ته وده ورکول دي. په کاپیسا کې د شل ورزشکارانو ترمنځ د بایسکل ځغلونې سیالۍ پیل شوې. د والیبال فدراسیون د سپورټ ادارې په همکارۍ د لوی اختر په مناسبت د 60 تنو ورزشکارانو ترمنځ د بایسکل ځغلونې سیالۍ پیل کړې. برخه اخیستونکو ورزشکارانو د لوی اختر د هرکلي په موخه د هسکې مینې له 2مې ولسوالۍ څخه تر کوهبندي ولسوالۍ پورې 15 کیلومتره واټن ووهه. ربیلا لومړی، محبوب دویم او جواد دریم مقامونه خپل کړل. د رسنیو د راپورونو له مخې د هسپانوي مجلې نن ورځ خپل سرلیک د ریال ماډریډ برازیلي ستوري وینیسیوس جونیور ته وقف کړی چې خپل تړون یې تمدید کړ. د ماډریډ خپرونې په وینا د وینیسیوس قرارداد ته 2028 پورې وغځول شو او د هغه د قرارداد پای ته رسېدو بند $1 میلیارډ ته لوړ شو ترڅو هیڅ کلب د ریال ستوري د اخیستو جرأت ونه کړي. د ریال ماډریډ کلب د رخصتۍ څخه بیرته د راستنېدو وروسته په رسمي ډول د جونیور تړون تمدید اعلان کړ. وینیسیوس په 2019 کال کې له فلیمینګو څخه ریال ماډریډ ته راغی. هغه ډیر ژر خپل وړتیاوې وښودې او لوړپوړې لوبډلې ته یې لار پیدا کړه. برازیلي ستوري له 2013 کال راهیسې د ریال لپاره 150 لوبې کړي او 40 ګولونه یې کړي دي.